تاسو پوهیږئ یوه ورځ زه او یو بل ملګری مې یوې موسسې ته د دندې لپاره غوښتل کیږو. مخکې له دې چې د موسسې ته د دندې لپاره لاړ شو او انټرویو ورکړو، موږ ته په کار او بهتره دا وه چې انګلیسي مو باید زده کړې وای، خو زده مو نه کړه او دندې ته لاړو. بیا وروسته په دې انټرویو کې ناکامیږو. زه او ملګری مې چې کله د دې ځای نه را بهر کیږو، نو زه په هغه وخت کې ملګري ته یوه جمله وایم. زه ورته وایم چې ما باید انګلیسي زده کړې وای، یعنی په ځان باندې نیوکه کوم یا پښیمانتیا څرګندوم او په عین وخت کې په ده باندې هم نیوکه کوم. ده ته وایم چې تا باید انګلیسي زده کړې وای. نو همدغې موضوع ته په لیدو سره نن ما یو جوړښت ستاسو لپاره لیکلی دی. should have plus third form of verb. should have plus د verb دریم حالت چې دی دا کوم وخت استعمالیږي؟ We use this structure to express regret, criticism and advice about a past action. دغه جوړښت موږ هغه وخت کاروو کله چې د یو تیر شوي عمل په اړه موږ او تاسو پښیماني، نیوکه یا نصیحت څرګندوو. لکه څه ډول چې مال ته پښیمانتیا څرګنده کړه. ګوره هغه د انګلیسي زده کړه یا نه زده کړه تیر شوی عمل و، خو ما وروسته د هغه په اړه خپله پښیمانتیا یا پښیماني څرګنده کړه او دغه جوړښت مې استعمال کړ چې ما باید انګلیسي زده کړې وای. یعنی دا د کوم څه په اړه چې موږ او تاسو پښیماني، نیوکه یا نصیحت څرګندوو، دا به څه شی وي؟ It means that something was better to do in the past but it didn't happen. یعنی دا به داسې څه وي چې په تیر وخت کې بهتر و چې موږ ترسره کړي وای مګر ترسره کړي مو نه وي یا نه وي پېښ شوي. نو داسې څه چې په تیر وخت کې بهتر و چې باید شوي وای او موږ او تاسو نه وي ترسره کړی، وروسته که د هغې په اړه موږ او تاسو یا پښیماني څرګندوو یا نیوکه کوو په ځان باندې یا په بل چا باندې او یا نصیحت کوو، نو مجبور یو چې should have plus د verb دریم حالت استعمال کړو. With subject pronoun I, regret, self-criticism. کله چې د I له ضمیر سره دغه جوړښت کاریږي، یعنی په دې سبجیکټ کې دغه ځای کې I استعمالوو، دا بیا دوه شیان موږ ته څرګندوي. یو regret، یعنی ته به خپله پښیمانتیا ښایې، لکه هغلته چې ما خپله پښیمانتیا څرګنده کړه چې ما باید انګلیسي زده کړې وای. او یا هم سیلف کرټیسیزم، یا به په ځان باندې نیوکه کوې. کله چې سبجیکټ پروناون آی وي یعنی ضمیر آی وي، نو دغه دوه شیان به ښایي چې یا به ریګریټ ښایې او یا به سیلف کرټیسیزم ښایې. لکه یو مثال ما لیکلی دی: I should have learned English. یا لنډ ویلی شئ I should have. should have دا لنډ شکل دی. I should have learned English. ما باید انګلیسي زده کړې وای. یعنی مخکې راته بهتره دا وه چې زده کړې مې وای، دا چې نه کړم یې زده، هلته مې ګورې دنده د داسې ورکړه. نو پښیمانتیا چې څرګندوم د انګلیسي د نه زده کولو په اړه، زه داسې وایم چې I should have learned English. ما باید انګلیسي زده کړې وای. With subject pronouns he, she, we, you, they، له دغو پنځو ضمیرونو سره چې کله موږ او تاسو دا جوړښت استعمالوو، بیا څه شی ښایي؟ criticism, advice, complaint. یا به په چا نیوکه کوو، یا به ورته نصیحت کوو، او یا به یې په اړه شکایت کوو. example: You should have learned English. تا باندې نیوکه کوم، انګلیسي دې نه ده زده کړې، اوس یو ستونزې سره مخ شوې، زه نیوکه در باندې کوم. You should have learned English. تا باید انګلیسي زده کړې وای. نو که مو په چا باندې نیوکه کوله یا مو د خپل یو عمل په اړه پښیمانتیا څرګندوله یا مو چاته نصیحت کوو، should have د verb دریم حالات استعمالوئ. یو بل کوچنی مثال زه جوړوم. مثلا دغه زده کوونکی تیره ورځ ستونزه لرله، ما ته یې زنګ ونه کړ. حال دا چې باید د زنګ کړی وای ځکه ستونزه یې لرله که نه، ما به یو مشوره ورکړې وه. اوس زه د باندې نیوکه کوم، زه درته وایم چې you should have called me. You should have called me. تا باید ما ته زنګ کړی وای، کیدای شي ما در سره مرسته کړې وای او د ستونزې نه مې رایستلی وای. نیوکه پرې کوم یا نصیحت ورته کوم. You should have called me.
اوس کولی شئ تاسو هم دغه ډول مثالونه جوړ کړئ. زه یو 2 مثالونه په پښتو وایم. تاسو کوشش دا وکړئ چې کوم زده کوونکي چې برحاله دلته یی دی په کتابچو کې ولیکئ او څوک مو چې د فیسبوک پر صفحه کې به وي هغه د کمنټ کې ولیکي. مثال زه یو چاته وایم چې تا باید زما موټر جوړ کړی وای. تا باید زما موټر جوړ کړی وای. دوهم مثال هغه باید ټولګی صفا کړی وای یا دغه صنف صفا کړی وای. هغه باید ټولګی یا دغه صنف صفا کړی وای. دا وه د نن ورځې موضوع. راتلونکي موضوع به زموږ او تاسو کوډ هاف پلس د ورب دریم خلات وي. دا هم ډېر زبردست درس دی. په دې هیله چې دغه درس مو زده کړی وي تر بیا چې دغه درس ته راګرځو ښې چارې او ښه وختونه.